دې نه وروسته موږ او تاسو یو بل صفت هم وایو چې هغې ته ویل کېږي حکمت. دا قرآن عظیم شان چې تاسو کله تلاوت کوئ نو تاسو وګورئ اکثر ځایونو کې علیم او حکیم یو ځای راغلی دی. قرآن عظیم شان کې راځي دا کتاب چا لا نزل کړی دی؟ من لدن علیم حکیم. دا کتاب قرآن عظیم شان دا شریعت هغه ذات را نزل کړی چې یو صفت علیم دی مو ولوستلو، یو صفت حکیم دی. دا حکمت اوس څه معنا چې موږ تاسو وایو چې الله په حکیم ذات دی؟ حکمت دا معنا هر کار په خپل وخت کول او هر کار په خپل ځای باندې کول. اوس تاسو ته یو شی وایم، بهترین سیاستمدار، بهترین سیاستدان، کامیاب سیاستمدار څوک دی؟ هغه څوک دی چې هر کار په خپل ځای او په خپل وخت باندې چې کوم ځای مناسب وي عمل ته هغه کار. یو ځای کې به زور مناسب وي هلته به د زور نه کار اخلي، یو ځای کې به جار و قربان مناسب وي هلته به جار و قربان نه اخلي، یو ځای کې به یو سړي لرې کول مناسب وي سړی به لرې کوي د چوکۍ نه، یو ځای کې به یو سړي نصبول او کینول مناسب وي همغه وخت کې باید وکړي. داسې نشي کېدلی چې یو کار اوس په کاري چې دستي باید وشي او هغه یو ساعت بعد 2 ساعته بعد سړی عملي کوي. دا خو نشي کېدلی. تا ته اوس یو مرمۍ را روانه ده، یو هغه درته را روان دی، تا وژني او تا هغه کوي، موټر دی اخوا نه را روان دی، ته په سړک باندې ولاړې، نو ستا فوري عمل دا دی چې ته د سړک نه ټوپ کې بلې خواته کې ځان بچ کړي چې دا موټر تیر شي. او که ته په سړک کې ولاړې چې نه ودرېږه یو ساعت بعد به بیا د سړک نه اخوا ته شم. موږ تاسو په دې خلکو کې یو متل مشهور دی ویلی چې د ظاهر شاه په وخت کې یو ځل د بیرون نه کومه جیټ الوتکه افغانستان سرحداتو ته راننوتې وه، نو ویلې چې دستي هغه کوم ځای کې چې رادار لګېدلی و هغه رادار کشف کړه چې یو جیټ طیاره را روانه دی افغانستان پولې ته را داخلیږي. نو دستي وزارت دفاع او دا ټولو ته خبر ورکړي چې هله داسې یو بیرون یو جهاز را روان دی. وی چې 3 میاشتې بعد بیا خبر ورکړی شو، مکتوب ورولېږلی شو چې اوس نو ډز بیا وکړئ. نو ته فکر وکړه دا اوس څه قسم عمل دی چې طیاره جیټ را روانه ده او 3 میاشتې بعد ته ورته وایي چې ووژنئ. نو حکمت دا معنا شوه چې هر کار په خپل وخت او په خپل ځای باندې کول چې کوم مناسب وي. الله پاک داسې حکیم ذات دی چې دا هر کار په خپل ځای باندې په خپل وخت باندې کوي. او د دې حکمت څه مثالونه قرآن عظیم شان راخیستي دي. یو مثال د موسی علیه السلام هغه دی. موسی علیه السلام په قرآن عظیم شان کې قصه راغلې، په د تاریخونو کې هم راغلې، په تورات بایبل کې چې کوم یو هغه دی هغې کې هم دا راغلي دي. موسی علیه السلام په خاطر باندې ویلې فرعون خوب ولیدلو او د هغه کوم کسان مشاورین چې وو هغوی مشوره ورکړه او بلکې د بني اسرائیلو په کتاب دا 3 وړه روایتونه دي. بني اسرائیلو په کتابونو کې یو خبره لیکلی شوې وه چې په بني اسرائیلو کې به یو هلک پیدا کېږي هغې نوم به موسی او دا موسی به راځي بني اسرائیلو ته او دا به د فرعون پاچي او هغه ختموي. دا په دې کتابونو کې لیکل شوی او دا د ده مشاورینو لوستې وه. او یو ځل فرعون هم داسې خوب ولیدو چې په بني اسرائیلو کې یو ماشوم پیدا کېږي زما تخت و تاج او پاچي ختموي. نو دستي امر وکړي، دستي فرمان صادر کړي چې د بني اسرائیلو هیڅ هلک ماشوم د ژوندی نه پاتې کېږي او جاسوسان یې مقرر کړي چې کوم ځای کې تاسو هلکان پیدا کوئ وژنئ. 80,000 هلکان د موسی علیه السلام د پیدایښت په خاطر باندې فرعون ووژل. ګوره تاسو فکر وکړئ 80,000 هلکان د بني اسرائیلو فرعون په دې جرم ووژل چې موسی په دې کې پیدا نشي. خو الله پاک حکمت ته تاسو فکر کوئ چې کله د موسی علیه السلام مور امیدواره کېږي نو هیڅ اثار په وجود کې نه ښکارېږي، دا امیدواره ده. او چې کله موسی علیه السلام پیدا کېږي الله پاک دې دپاره خاص انتظام برابروي. هغه یو څو ورځې مور ساتي، هغه جاسوسان چې کوم یو مقرر شوي چې هغه به تللي کورونو ته تر څو معلومه کړي چې ښځه امیدواره ده او ماشوم څه وخت پیدا کېږي. هغې نه به راپور لیکلو چې دا ښځه امیدواره ده، دومره میاشتې بعد د دې ماشوم پیدا کېږي. نو جاسوسان به راغله دا کور به یې محاصره کړي چې کوم یو به پیدا کېدو چې دا ماشوم ووژني. نو موږ او تاسو ویلی چې الله پاک ډېر صفات لري. په دې صفاتو کې یو صفت د نن درس د موږ دا و چې الله پاک لطیف ذات دی، لطیف باریک بین ذات دی. موږ او تاسو د ساینس په لحاظ ولوسته درس کې چې ساینس علت دومره توانېدلی دی چې 1 ملي متر په 1000 برخو ویشي، بیا ملي متر په میکرون بیا په زرو، دا چې لاندې بیخته. الله پاک هغه ذات دی چې دغه شیان یې په خپله جوړ کړي دي. موږ تاسو 2 مثالونه ولوستل. یو اتوم چې هغه د 10 نه نیولې تر 100 پیکومتر 1 تریلیون برخه د ملي متر ده. چې 1 ملي متر 1 تریلیون برخې ته نه جوړ کړي، یو هغه ته نه جوړي پیکو ته نه جوړېږي. او دا اتوم چې کوم یو دی دا اتوم جوړ شوی دی د دې قطر د 10 نه تر 100 پیکو پورې دی. بیا راغلو موږ تاسو حجرې ته چې انسان بدن او د حیواناتو بدن د هغې نه جوړ شوی، په هغې کې موږ تاسو ولوستل چې په هغې
هغې کې داسې ساختمانونه اورګانلز ورته ویل کېږي دا جوړ دي چې په هغې کې باقاعده مایتوکاندریا ورته وایي چې هغې ته پاور پلانټ وایي د دې حجرې څومره انرژي دا په همدغه ځای کې خپله جوړېږي دا خپله فابریکه ده. رایبوزوم د پروتینونو د تولید فابریکه ده. دغسې موږ او تاسو په دې نباتاتو کې چې کومه پاڼه ده په دې پاڼه کې خاص د قند یو فابریکه لګېدلې ده چې د هوا او د دې شیان نه هغه کوي. نو الله په هغه ذات دی چې دی جوړ کړي. بیا موږ تاسو هستې ته لاړو. د هستې په داخل کې دوه شیان موږ ولوستل. یو جینونه دي چې د انسان صفات د مور و پلار نه لاندې نسل ته نقلوي دې ته ویل کېږي جن. او دا جینونه کې موږ تاسو ولوستل د کیمیا علماو دا کشف کړی ده چې په یو جن کې 302 تریلیونه مالیکوله استعمال شوي دي. یعنې دومره وړوکی شی چې په د عادي میکروسکوپ نه لیدل کېږي هغه شي کې 302 تریلیونه مالیکوله استعمال شوي. بیا موږ د ډي ان اے مثال ورکړو چې ډي ان اے خپله یو معرفیچي شکل لري او د دې یو مالیکول چې کوم مواد په یو مالیکول کې استعمال شوي د ساینس علماو دا خبره کشف کړې ده. کیدای شي دې نه وروسته نور کشفیات هم وشي خو دا خبره چې تر اوسه کشف شوې ده په یو مالیکول ډي ان اے کې که موږ هغه مواد چې استعمال شوي د هغې موادو صرف نمونه ولیکو نو 100,000 صفحات یا 100,000 صفحات به دې صرف په نمونه باندې ډک شي. نو هغه ذات چې دا شیان منظم کړي بیا د هر یو په خپل ترتیب باندې کیږي. نو دغه ترتیب چې چا جوړ کړي هغې ته ویل کېږي حکیم ذات. دا کوم صفت چې موږ جوړ کړی چې الله پاک حکیم دی او علیم دی او لطیف ذات دی نو دغه ذات د انسان جوړ کړی دی. انسان په ټولو ضرورت باندې انده الله پوهېږي. په تکویني لحاظ باندې په نیچرل لحاظ باندې خو موږ د هغې قانون تابع یو خو په شرعي لحاظ باندې هغه خبرې هغه قانون چې موږ ته رالیږلی چې د هغې مطابق باید موږ عمل وکړو هغه شریعت دی او د دې شریعت مطابق انسان ولاړ شي دا ټول کارونه په شریعت برابر شي نو هغه ټولنه کې به امني به ورورولي هلته به بالکل د جنت په شان باندې چې هیڅ قسم مشکلات به نه انسان زندگی به دغسې شي. ځکه دروغ به نه رشوت به نه غلا به نه ډاکه به نه چا په ناموس باندې چا په هغه باندې به تعرض نه. نو داسې یو ټولنه چې منځ ته راشي چې هغې کې د مور و پلار حق موجود دی د استاد حقي د مشري د کشري نو چې ټول حقوق مراعات شي او هر څوک د هغې قانون تابع شي نو په هغې ټولنه کې به ولې مشکل وي. او شریعت دا ټول شیان موږ ته کړي دي د هر چا دپاره اصول ټاکلي ته به دا کار کوې ته به دا کوې ته به دا کوې مشر به د کشر احترام ساتي کشر به د مشر خیال ساتي. دغسې ټولنه شریعت غواړي او دا ټولنه هغه وخت کېږي چې موږ او تاسو هغه قانون چې الله پاک رالیږلی د هغې مطابق د خپله زندګي برابره کړو نو انشاءالله د دې ټولنې نه به داسې ټولنه جوړه شي چې موږ هغې ته جنتي ټولنه وایو. خو دا هغه وخت کېدی شي چې موږ او تاسو په دغه شي ایمان ولرو چې الله پاک داسې یو ذات دی چې دومره علم دی دومره ظرافت دی لطافت دی دومره عظمت دی دومره قدرت دی او دغه صفات دي. نو الله پاک دې موږ او تاسو ته دا توفیق راکړي چې الله پاک هغه صفات چې کوم یو حقیقي صفات دي په حقیقي شکل باندې موږ او تاسو پېژنو هغه په ذهن کې وساتو او د هغې ته وساتو. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.